حقیقت دلته ویل غواړم تا ته که نه نو زه چې ووایه شروع کې ټیک ټاک ته رالم که نه نو داسې چلو شو چې یو ګفټر راغلی و یاره ښه یو ګفټر چې رالو زه پوه نه وم که نه ما ته وایي زه به تا ته پلی به هم کوم خیر دی لږ لږ داسې به سپورټ ما زه صحیح ده اوکې بس زندګۍ کې پهله ځل که نه ما ته اکاونټ ته 2 لک روپۍ راولېږلې هغه له اکاونټ چا ورکړی و سړی هسې ګپ لګوي که نه اکاونټ به له تا ورکړی و نه خبره وره که نه وي زه تا ته پلی نه کوم ما اکاونټ نمبر راکړه زه درته سپورټ به کوم که نه ما صحیح ده اوکې اوس ما دا بسې ګپ لګوي ما زه چک کول ما هسې ګپ لګېږي دروغ وي غول خوري که نه زه خو چا باید وویل زه ټرسټ نه کوم ګورم 2 ورځو پس زما اکاونټ ته پیسې راوړم یو داسې چلو شو یو دم دا حقیقت دی ښه لکه ایکسایټډ شو چې لکه 2 لک روپۍ یو ناشنا سړي ما ته څنګه راولېږلې بیا داسې چلو شو الوډه خبره وره که نه بیا یې چلو شو بیا کار ډېر وران شو بیا سړي ډیمانډونه شروع کړو یار څه ډیمانډ یې شروع کړو لکه د سیکس ډیمانډ ګډو وډو خبرو ډیمانډونه شروع کړو وي تصویران راولېږه ما یې د څه شي تصویران راولېږه قسم په خدای وي تصویران راولېږه نو تا ورته نه وایي چې د څه تصویران لکه تا ته څه ووایي چې د څه د سر تصویران د پوزې د غاښونو بس تا خو زه خبر نه یم خو تصویران راولېږه خو بس هغه ټایم به زه به ډېره بیزي به وم زه به لایف به ناستم هر ټایم به لایف به ناستم د هغې خبرې خو زما هغې ته شکریه ډېره ادا کړه ما تھینک یو سو مچ دعاګانې مې ورته ډېرې وکړې خو هغه به دقه یو خبره به کوله چې ما ته تصویران راولېږه بس زه به نه پوهېدم ما چې دا څه شي تصویران ما ته وایي راولېږه بیا زه لږه ډېره پوه شوم بیا ما خپل ملګري ته وویل ته ما ته یو تصویران څو راولېږه که نه هغې ما ته بیا یو څو ملګري تصویران راولېږه بیا ما هغې ته ولېږل ښه لکه تا ورته د پردي شي تصویران ولېږل لکه هغه ته ته څه چې لکه په دې نوم باندې دا کټه ګوته کېده او دا کچه ګوته یې لاندې لیش یو لیش کټه تصویران به ورته راولېږه قسم په خدای که نه قسم په خدای چې هغې ته ما ولېږل بیا هغه ډېر خوشحاله شو که نه بیا دویم ځل ما ته څخه سپورټ وکړو بیا خو هغه تصویران خو هغه نور خو میچینګ نه کول که نه نور مې چې کوم ډاونلوډ کړي ګوګل نه مې ورته ولېږل سړی پوه شو یار لکه دا اوس ګوره زه دا خبره کوم که نه دلته زما په دې لایو کې ناسوم ډېر ګفټران دي ډېر ویورز دي او ډېر شی خلک پر سنم طرف ته دا قسم خورم دا خبره ده داسې لکه زه دا خبره راته کومه صحیح ده که نه مونږ هلکانو ته په پري کې یو شی پاتې شوی دی نه پښتون شروع کې دا کار راته ګوره زمونږ هلکانو ته په پري کې یو شی پاتې شوی دی او هغې ته ویلی شي موټی ټیک ټاک ګفټران هغه موټی هم په روپو وهي جنکو ته 1 لک 2 لکو 3 لکو 4 لکو 15 لکو روپو ګفټینګ وکړي او بیا دا چلونه کوي تباه شو هغې لکه ګوره 2 لکه روپۍ ورته نغدې ورسند شوې او هغې چلو کو پردۍ جنۍ ته یې ووایي هغې تصویران چېرته را بل څه ځای نه راولېږل او دې هغه ته ولېږله خدای خبره چې لکه هغه تصویران به هغه ښکل کړي هغه تصویران به هغه زوم کړي په هغه تصویران پته نه لګي چې موبایل به په کم ځای پورې اخیستونه ولئ لکه ګوره صنم ستانه خو هغه یو ځل خو هغه خوشحاله شو که نه چې دا خو دې تصویران راولېږل نو سړی چې دویم ځل تصویران غوښتو پلی یې راته وکړه پیشوګانې راته پلی کړې نو بیا یې رانه بیا نور تصویران غوښتو نو بس بیا مې نور ډاونلوډ کړو چې ډاونلوډ مې کړې نو بیا په 3 مرض راښکاره نه شو سړی بیخي غیب شو رانه وي ته خو ماله دوکه راکړې نه او لکه تا خواته دا تصویران لیږل رالیږل نو هغه تا ته په بدل کې څه تصویر مسویر نه رالیږو نه قسم دې ما ته هېڅ تصویر نه دی رالیږلی لکه زیاتره هلکان داسې چل کوي که نه زه په خپله م یو هلک یم او د هلکان به خفه کېږي نو خو دا سور حقیقت دی صحیح ده لکه دا چوکره بازان چوکره په شوق کې راولي یا جنې په شوق کې راولي نو دوی د خپل سامان نه ویډیو کې ولېږي ورته لکه اعتبار جوړوي چې ته ګوره ما په تا یقین وکړو ما راته خپل تصویر در ولېږه اوس ته په ما اعتبار وکړه اوس ما ته راولېږه نو نه داسې هېڅ هم نشي نه هغه اوس سامو ته کساک 2 ورځې 3 ورځې سپورټ وکړو بیا نه دی راغلی بیا ښکاره شوی هم نه دی او د هغه نه علاوه داسې څوک راغلی دی چې تا ته د سامان تصویر درلېږلی نو بس هغه بیا زه بلاک کړم نه وایم داسې څوک راغلی دی ډېر ښه ګفټر و ډېر سپورټ به کولو نو تا ورته د خپل شي تصویر ولې نه لیږو لکه
مخ په دې به خپل نه راوستو راځي بیا کاته مال شرم راځي بیا د سنه د شرم درځي لکه تا دغه 2 لک روپۍ اغستې دي خوړې پاکې د شرم نه درځي خپل رولې ګل قسم په خوده په خپل رولې ګل وسنم چې تاسو سره هیلپ کوم تعالی درلېګم خلک ته د خپل مجبوریت بیان چې زه مجبور یم او ما نه نو غوستې وی تعالی ز ټیک ټاک کې اسې درلېګم اسې د او کې اسې رانېګم نو لکه ستاسو بیا هم لږ ډېر حق خو جوړېدو که نه چې لکه په دې 2 لک روپۍ هسې لکه نو اوس خو زه هغه ګفټر پسې ګرځم که نه خو ملاوېږي نه که نه داسې لږ معمولي لکه ګوره نه جان نه پہچان میں تیرا مهمان والا کیسه والا که هغه ته پېژندې ایجندې ایستم نو په ناګمانو کې تاله 2 لک روپۍ در ولېږلې او د هغه خوار زړه وشو لونه اوس هغې آی ډي چې ده په 50 لیول کې ده 50 لیول ګفټر تا خفه کو د څه دپاره د یو شي دپاره اوس هغه شی ته په تلي کې ګرځې هر سړي له ورکې خو په هغه وخت کې نه ولې هر سړي له ورکې ولې داسې ستا واده خو نه دی شی کنه سلام یا د علیشه شی دی چار چاته به ورکې ستا واده خو نه دی شی کنه اوس د دې ګفټر نه به روز اوس بل تپوس ته واده دې شو دی نه بیخي نه لکه تا چا سره چېرته ملاقات یارانه مارانه څه کړي دي زه خو غواړم چې څوک راشي زما په زندګي لکه تو لکه د اوسه پورې تا سره چا لکه چقا ډقا نه ده کړې بیخي که ته سلبنې تا څه وې دا خو بیا ذیشان ناجیزه کړو چې تا ته 3 لکه یادې کړو 3 لکه خو په دې سلبن شي باندې کمې دي خراب دي دغه خو جاړه بالوډه دغه خو جاړه نه نو لکه ته څه لکه ته به د زندګۍ اولنې مزه چې ده دا به د خاوند سره اخلې که د ګفټر سره به یې اخلې که چېرته د یار اشنا سره به یې اخلې دا اولنۍ مزه به ته چا سره اخلې لکه اوس که ګفټر ښکلی او که بې خوند دی خو چې بس لکه صرف ورسره روپۍ وي لکه ته به ورسره لکه معامله کې تا ته سلام ګفټر سره ګفټر سره ته څه چې لکه د 100 لیول نه د 100 پورې پتا باندې لیول جوړ کی بیا به سره ته لکه خپ ایک لیول نه چې 35 لیول په ما جوړ کی بیا بس د 1 نه د 35 پورې لیول پتا جوړ کی بیا به لکه ته هغه د خپل ګفټینګ ده کړو سیاره یو 50000 خو به کړی راته 50,000 ګفټینګ او د هغې باوجود ورسره ته میلاو نه شوې او صرف 50,000 ګفټینګ راته کړی کنه او دا ډیمانډ دې نه پسه کړی د ملاقات لکه په ټیک ټاک کې واتس اپ کې په نمبر باندې په ټیک ټاک کې نمبر خو ځانم نه ورکوم لکه 50,000 ګفټینګ لپاسم ته راغله ورنکو نه ورکوم او ناجیزه نه ده نه لمبر نه ساتم یو ځل مې لمبر ورکړو ذیشان صافي زما لمبر اوټ کولو دغه کولو ذیشان له دې ولې نمبر ورکړو ذیشان زه چې شروع کې ټیک ټاک ته رالم که نه نو ذیشان ماته ویل زه به چې کله لایف راځم تا ته به ویم په ګیم له بیا راځه په دې وکړ ما نه لمبر واغستو او ښه ذیشان صافي لکه چې کومه جنیم لکه د ذیشان صافي سره به زه خصوصي انټرویو ږدم دا پښتنې چې څومره جنکیم راغلې ټولې وایي چې ذیشان صافي نه مونږ نمبر ورکړی د ذیشان صافي سره د هغو لیړې د هغو سره ګپ شپي خبره وره هغه ورځې داسې چلو کړو ما ته وایي صنم زه به تا له 3 لک روپۍ درکوم ما سره میلاو شه چا وی ذیشان صافي ما ته ویل قسم په خدای ما سره میسجونه پراته دي دا وګورئ او د څه دپاره میلاو شه لکه څه بس پته نشته وی میلاو شه را سره نو لکه ستا په خپل ذهن کې تا رانه دا تپوس نه کوو چې ذیشان صاحب ته ماله د 3 لک روپۍ د څه دپاره راکړې زما ذهن ډېر ښه دی لکه زه ما ذهن ډایرکټ هغه دغه ته لاړ شي نو څه ته چقا ډقا ته معاملات ته لکه ته څه چې دا 3 لک روپۍ د تاله د څه دپاره درکولې ته شبې جمعې له په وستې
واو غلط کار لاغه نو ما وته ټلیفون مور کو خپل کار کو ماته بی غیرته جیت نه نه لکه اوس لیټ سپوز هغه ته 10 لک یاد کړی بیا به تاسو جواب بیا سبا باندې زما لمبري ورکړه خلکو ته او دا دې خبره څومره وخت کیږي یو میش شو یو میش دا ناجیز نه ده او چې زما لمبري ورکړ نو ما اوټ کړو بیا بلاک می کړو نه لکه اوس لیټ سپوز هغه ته 10 لک روپۍ اپر کړی بیا به تاسو جواب وو نه دا زما چې زړه منی کنه چې په فری کې لاړ بشم یو کس سره خو چې زما خوښ وي اوف چې زما خوښ وي یو سړی ای هاي لکه د خوښ انسان لکه ګوره خبر ته دا نه چې ما ته پلی وکړه یا ما له پیسې راکړه یا ما ته سپورټ وکړه خو چې زما زړه باندې خو لګي داسې په زړه دې خو لګي ته څه راځي کوم دا هته شاو ما ته پلی کوه نو د نن ورځې پورې د څوک په زړه خلک یې دل یاره یو کس دی خو بس په زړه اته دا ویلي دي لکه دا فیلینګز زیاته ظاهر کړی دي چې راځه چې کینم په مې یار پته نشته ولې لکه هغه تا ته ویلي دي چې ته زما خوښ یو لکه بس راځي ورزو وا ما ته ویلي دي صفا خبره نو عادت څه په جواب کې دا ما ته ته زړه خزې نیونی وي څه زړه خزې زله کته نه ټومبم او نه تاسو زه نه خو بي تا او نو دا پر ته مال ولې نه راکې دلته چې دا ناس کم خلک ته دولت دا پر ولې نه واس چې غدر نشته کنه ستا په واس کې تکلیف نشته هغه ما صرف یو دوه خبرې کړې دي او بس په आवाज مې ینم قسم په خدای کوم لیدل جل اته کې आवाज نه وਹੀ دا خبره مضبوطه کوزه کا ما لیفتم نه راکې کنه هغه دغه خبره زما ته پیار نه کوي کنه لکه ګوره اته کې आवाज نه وਹੀ اته کې بل څه وਹੀ نه لکه سنو आवाज کې درشته لکه پنه ورکا نه لکه زستان یو تاسو کوم سلام تر سو کال نه هوستینګ کې صدامه مننه صدامه غټ گیفټ وا غټ ته سو کال نه هوستینګ کې زما اوس یو 2 کال وشو 2 کال تا ټیک ټاک استعمال کو ته ټیک ټاک تر اوست چا وی تا ته چا ټیک ټاک خولیو پخپل رااله پخپل شګوفتا شګوفته تا ته و چې دا ټیک ټاک ته پدې کې لکه 100 روپۍ مپې ګټلې کیږي زمالک حالات پوزیشن کور واقعیت ډیر زیات خراب وکنه خراب واقع تا ته ټیک ټاک کې روپۍ ګټلې کیږي ما ته ډیر سخت ضرورت او نه شګوفتا راته ویلې قربان دلته ټول خلک راضي ټیک ټاک کې سپورټ کیږي هر چاته کنه ته خپل طرف ناراضه سپورټ نو بس بیا راغلم ټیک ټاک ته ټیک ټاک او د دینه مخ کې لکه تاسو چې صد کار روزګار صد جاب ماب څه کوشش کړو نه دا غینه مخ کې لکه تاسو څنګه ژوندۍ تیروله لکه ستا خرچې ستا ایکسپنسیو جامې ستا میک اپونه ستا خوراکونه ستا خرچې دا څنګه پوره کیږي لار به مې قبول کنه هغه کار به قبول کنه بیا هغه کار خراب شو کنه او نو ته چې ټیک ټاک تراله نو تاسو ستا ټیک ټاک ته دراتلو دا پیسه خپې سلوه ډیر خفیس لوازه جوړه خپل مسافرانو باندې ټول باندې خوشاله اوسي الله دې ټول کامیاب وشي ټول تاسو ثانک یو ویری مچ دا پرسنل روپۍ درلېږلې دي بل مینوالو ته لکه ایزی پیسا یا بینک میں